أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أحل لكم الطيبات. نن ورځ حلال شوي دي ستاسو د پاره پاکو سيزونه. وطعام الذين ذبيحا دهغ کسانو اوتو الكتابا چاغیتا کتابو ورکل شوه ده. حل لكم حلال داستا صدفارا وطعامكم محل لهم او مذبوحا استاسو حلال دا غید فارا. والمحصنات من المؤمنات او پاکو لمنی مومنانو خضو. والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب او پاک لمنی خدیدا کسانا چاویتا کتاب ورکلی شوه ده من قبلکم مخکستاسو. اذا آتیتموهن اجورهن کلا چه تاسو ورکوی اغویتا داغی مهرونا. محسنین شی پاک دامن غیر مصافحین مشی بدلمن اخکارا. ولا متخذی اخدان او مشی نیونکی د پټو یارانو. ومن یکبرو بالایمان چاچ کفر کړو د ایمان سره فقد حبط عمله یقی پس یقینا برباد عمل دده. وهو في الآخرة من الخاسرين او وی با په آخرت کې د تاوانیانو نه. اوسو دی آیت کې نور حلال شوی سيزونه هغه بیانیا. اليوم احل لكم الطيبات. نن ورځ حلال شوی دی ستاسو د پاره پاکو سيزونه. اليوم دا جمله دای دوباره ذکر کړه او د دې دوباره ذکر کولو کې په دې امت باندې احسان هغه غرض ده او بل په دې کې تاکید هغه غرض ده. او د الیوم نه مراد مفسرین یو حاضر وقت ده. احل لكم الطيبات حلال شوی دی استاسو د پاره پاکو سيزونه. د دې طیبات نه مراد مخکی آیت کی ذکر شوی طیبات دی. یادا چې مخکی د ذبایح د انواع متعلق طیبات هغه مرادو او دلته نور پاک خوراکونه هغه مراد دي. ابن جریر رحمه الله د علماء دی یو جماعت قول نقل کله چې مراد د دینه هر پاک دامنه کتابیه ده که آزاد وي او که وینځوي. او ځنې علماء محسنات نه مراد آزادی کتابونه خدي هغه مراد کلی دي. او هغوی دا ویو چې وینځه ده او کتابونه ده نو د هغې سره وی نکاح کولو جایزو هغه نه دي. دا قول د امام مجاهد رحمه الله طرف ته منسوب دی. خو ډېرو صحابو د نصرانی ښځو سره نکاح هغه کړې وه او په هغې باندې چا انکار نه و کړی. تفسیر زاد المسیر کې ویو چې
عثمان رضی الله عنه د نائله بنت الفرافس سره واده کړی و چې دا نصرانیه وه. طلحه بن عبید الله د یو یهودي ښځې سره واده کړی و چې د شام نه وه. ابن عمر رضی الله عنهما به د نصرانیو زنانو سره نکاح ناجایز و هغه به ګڼله او فرمایل به چې د دې نه لوی شرک بل کم کیدی شي چې عیسی علیه السلام خپل رب هغه ګڼي. د دې نه لوی شرک هغه کم یو کیدلی شي او ارچی مشرکان دي نو د هغې سره نکاح کولو هغه جایز نه دي. والمحصنات پاک لمنې ښځې من الذین دا کسان اوتو الکتابه چې هغوی ته کتاب ورکړلی شوی دی من قبلکم مخکې ستاسو نه اذا آتیتموهن اجورهن کله چې تاسو ورکوئ هغوی ته د هغوی مهرونه. د کتابونه ښځو سره نکاح د جواز دپاره شرط دا وي چې د هغوی مهر هغه به ادا کړی شوی او مقصد به نکاح کولی پاک دامني حاصلول به عفت هغه به حاصلولی په ښکاره یا په پټې سره د زنا کولو اراده به نه او بیا علامه ابن کثیر رحمه الله ویه چې پاک دامني دا چې څنګه په ښځه کې شرط ده چې ښځه هغه به پاک دامنه نو دغه شانې د سړي دپاره هم شرط ده ځکه الله رب العزت د آیت مبارکه کې ویه محسنین شی پاک دامنه سړو ته ویلي شی پاک دامن غیر مصابهین مشی بدلمن ښکاره غیر مصابهین صفاح ویل کېږي ښکاره زنا کوله ولا متخذي اخدان او مشیو نیونکي د پټو یارانو. اخدان جمع د خدن ده هغه پټ دوست ویل کېږي چې جنۍ ته دا یاد کړی شي چې ګوره ستا د پلانکي سره یارانه ده نو هغه په دې باندې شرمیږي او یا هلک ته دا یاد کړی شي چې ګوره ستا د پلانکۍ جنۍ سره یارانه ده تعلق دی ورسره نو هغه په دې باندې څه کېږي شرمیږي. خو نن سبا خو خلک وایي هلکه سترګې هغه چاودلې دي په دې باندې شرم مرمه هغه نه کوي لا فخر پې کوي جنۍ وایي زما د پلانکي سره تعلق دی یارانه مې ده او هلک وایي زما د پلانکۍ سره څه ده یارانه لو تعلق ده په کلي او په علاقه کې څه کوي کسی قطاری هغه پکې هم کوي. ولا متخذي اخدان او مشیون ونکي د پټو یارانو. ومن یکفر بالایمان چا چې کفر کو د ایمان سره فقد حبط عمله یقینا برباد عمل ده. ومن یکفر بالایمان دا جواب دی یو سوال دی سوال دارې که څوک دا وایه چې د یهودو نصاراو څیزونه استعمالول د هغوی د زنانو سره نکاح کولو جایز شو یره جي د هغوی دین بخیه هلکه د هغوی څیزونه یهودو نصاراو څیزونه استعمالول دا جایز شو د هغوی د ښځو سره نکاح جایز شوه یره د هغوی دا دین بخی نه ځکه دا جایز شو. نو الله وایه چې دغه څیزونه د اهل کتابو جایز دي خو لیکن دین و هغه برباد دی دین ټیکو هغه نه دی. ومن یکفر بالایمان چا چې کفر کو د ایمان سره فقد حبط عمله برباد دی عملو د او د دې یو مطلب دا دی من یکفر بالایمان فقد حبط عمله یو مطلب دا دی من یختلط الکفر بالایمان چا چې د ایمان سره کفر یو ځای که الله مني خپلو معبود ممني خپلو رسولانم مني او د آخري رسول نه انکار کوي خپل رسولان مني خو لیکنو د الله ر پیغمبر آخرني پیغمبر نه څه کوي انکار کوي.
او دویم مطلب وداره یا د ایمان نه مرادو د اسلام او احکام دي او مقصودو د حلال کلی او حرام کلی سيزونو عظمت شان بیانول او خلق لا تنبیه ورکول دي چې دا الله د احکام او مخالفت مکوي چا چې انکار کو د اسلام د احکامونه نو عمل برباد دي ابن عباس رضی الله عنه امام مجاهد وی ومن يكفر بالله الذي يجب الايمان به چا چې کفر کو پاغ الله باندې چې پاغ باندې ایمان لرلو واجب دي نو د ایمان نه مراد مؤمن به دي او څلورم قول د امام کلبی دي امام کلبی وی ومن يكفر بالایمان اي بكلمه التوحید وهي شهادت والله اله الا الله د ایمان نه مراد کلمه توحید وهو في الاخره من الخاسرين اوی با په آخرت کې د تاوانیانو نه اليوم احل لكم الطيبات نن ورځو حلال شوی دي تاسو لپاره پاکو سيزونه وطعام الذين ذبح دا کسانو اوتل کتابا چاوی ته کتاب ورکړل شوی دی حل لكم حلال لستاسو لپاره وطعامكم مذبوح استاسو حل لهم حلال دا غیر لپاره والمحصنات فاک لمنی من المؤمنات د مؤمن خذو والمحصنات فاک لمنی خذی من الذين دا کسان اوتل کتابا چاوی ته کتاب ورکړل شوی دی من قبلكم مخستاسو اذا تیتموهن وجورهن کله چې تاسو ورکوي هغه تداغي مہرونا محسنین شی پاک دامن غیر مصافحین مشی بدل من خارا ولا متخذ اخدان او مشین انکی د پټو یارانو وما یکفر بالایمان چا چې کفر گو د ایمان سره فقد حبط عمله یقینا برباد عمل دو وهو في الاخره من الخاسرين او با په اخرت کې د تاوانیانو نه